د په ځان باندې نه اخلي. د تواب صاحب پوښتنه مې د دې د رهبر په هکله باندې نه. لکه رهبر یې چې کله افغانستان ته راته په هغې کې خپله بیانیه کې ویلي دي چې طالب د امریکې د پاتې کېدلو او طالب د امریکې د چې طالب دا ده چې د امریکې او پروژه د امریکې د پاتې کېدلو دپاره دوی هڅې کړي دي چې تر اوسه دوی موجوده وي دا خلک مثلا امریکا نه وځي. او اوس بیرته زمونږ مثلا تاسو ولیدې چې انځورونه سره یو ځای سوي دي. یعنې دا خلکو د خولې او حقیقت ولې فرق لري تواب صاحب؟ دا چې شوای ده. خیر هدف یې چې څه تاسې عمر څومره دی الکوزی صاحب؟ زما عمر تقریبا 36 کاله. کار یې خو د شپېتو کالو. او دغه دوستي چې دی د دغه کورنۍ سره دا دوستي چې دی دا د 50 کالو نه پخوانۍ دوستي ده. تاسو به نوم د مولوي جلال الدین حقانی رحم الله ورید اوسېږي چې هغه د حزب اسلامي افغانستان د مرکزي شورا غړی و د جهاد په اول دوران کې. او کله چې جدا جبهه مستقله جبهه هم خلاصه کړه او د اشغالګر په مقابل کې جنګېدلو تر اخر وخته پورې چې د حزب اسلامي افغانستان په مقابل کې چې یو مرمۍ هم نه کړله او نه حزب اسلامي افغانستان په داخلي جنګونو کې د هغوی سره په جنګ کې دخیل شو. او هماغه دوستي چې دی تر ننه پورې پایداره ده. او تاسو چې کله ولیدل چې هغه تللی دی هلته مسلمان پر بل مسلمان باندې حق لري. اجتماعي ژوند جدا شی دی، سیاستونه جدا شی دي. مسلمان باید د مسلمان سره چې دی په غمرازۍ کې د اشتراک وکړي، برخه پکې واخلي. دا د مسلمان پر بل مسلمان باندې حق دی او د هماغې حق پر ادا کولو باندې چې دی هغه مکلف و چې باید تللی وی هلته او د کورنۍ سره چې دی غمرازي کړې وه. دا چې تاسو ورڅخه سیاسي ګټه پورته کوئ یا نور او تبلیغات کوئ هغه ستاسو خپل کار دی، موږ تاسو نه منع کوو. مګر بل دې ته هم وګورئ په طالبانو کې چې کوم دغه خلک دي د اخواني فکر لرونکي کورنۍ ته لارې اخواني وو او صحیح ده چې اوس د طالبانو تحریک غړي دي خو مګر هغه فکرتن او کله چې دغه شي دغه اخواني فکر لري او نو هغه دوستي چې دی هم سره ده. نو دا چې تاسو څه وایئ چې دا څنګه چل دی. او بله کومه خبره چې حکمتیار صاحب کړې ده، حکمتیار صاحب ویاندویان لري، حکمتیار صاحب خپل دفتر لري، کور لري. تاسو کولی شئ د هغې نه مستقله پوښتنه وکړئ چې دا ولې دا خبره کړې ده. که د هغې خبرې ته هم لاړ شئ حقایق به درته هر څه رابرسېره شي انشاءالله العزیز چې په ټول افغانستان کې د هغې د قدر قامت سړی نشته دی چې دومره عالم اوسي دومره پوه اوسي که خپلو خبرو باندې څه وایي او څه ونه وایي. مننه. قدرمن صاحب، تواب صاحب محترمه. الکوزی صاحب بل کوم پوښتنه لري؟ بیا زه نور ملګري راجي کوم. نه زما داسې ده چې زما د سوال جواب یې په دې رانه کړه چې کومې خبرې صحت لري. باید مثلا ولس ته واضح شي که نه کومې خبرې صحت لري. یعنې اجازه راکړه. نه زه پوهېږم الکوزی صاحب محترمه. تواب صاحب په خپله لایف هم راځي، دی په خپله مقصد په خپله لایفو کې اشتراک کوي او د ده لایفونه هم همداسې. زه پېژنم تواب صاحب، احترام ورته لرم، نه د ورور په حیث باندې بیا هلته به دا خبره ده. یعنې زه پر یو موضوع باندې پوه نه شم، سوال کوم چې زه خپل هم په دا خبره باندې او دا ولس به پوه شي چې پروپاګنډه ډېرې دا دې ووایي چې ما یې ځواب په کوم ځای کې ورنه کړ. دوستانو لاندې زما ځواب واورېدلو او ما دې ته ځواب دې ته چې د قناعت وړ نه دی. دا دې وایي چې ما ته د قناعت وړ نه دی، دا د دې مسلم حق دی چې کومې خبرې صحت لري. اوسنی کار صحت لري که مخکینۍ خبرې صحت لري چې دوی د لومړی ځل چې افغانستان ته راته بیا د یو برنامه جوړه کړه. دا خبره تاسو د دین څخه خبر استئ، د اسلام څخه خبر استئ، د مسلمان د حقوق څخه خبر استئ. الکوزی صاحب محترمه، تواب صاحب زه فقط دا یوه دقیقه مایک بندوم. تاسو ډېره بخښنه غواړم الکوزی صاحب محترمه. د ده لایف راځي یا که بل وخت مخ لایف راغلو انشاءالله حتما لایف کې کوم بیا په دې موضوع تفصیلي بحث وکړو. ورور یو لحظه خیر دی، پروا نه کوي، ورور په شان بحث سره کوو. آیا که دا د اسلام څخه خبر وي، د اسلامي شاعرو څخه خبر اسلامي احکامات څخه خبر چې دا پوښتنه باید مالي ستاسو په لایف کې دا موضوع مطرح کو. تواب صاحب ستاسو په لایف کې په دې موضوع باندې باید تفصیلي بحث وشي. دا ډېر اوږد بحث ده. جنګ نه کول ته کنه خبرې کوو سره وروره اجازه راکړه. هیله کوم ګوره یو مسلمان په شهادت رسېدلی دی، بل مسلمان باید حتی په جنازې کې برخه واخلي ورشي چې په وس کې اوسېږي او وخت ولري ورشي ورته. دا خو د نږدېوالي خبره د مسلمانانو ترمنځ سیاستونه به اوسېږي مګر دی پر هغې باندې یو مسلم حق و چې باید دغه حق ادا کړی وي. په دې کې اوس مشکل په کوم ځای کې دی چې تاسو ته په همدغه مسلمان خو مخکې همدغه مشر فتوا ورکړې ده. هغه وخت کې ډالر یې موجوده وې که نه؟ نه په چا باندې فتوا ورکړې ده؟ همدغه طالبانو باندې فتوا ورکړې ده. تاسو فتوا موجوده ده په ټویټر کې، که غواړئ بیا اجازه راکړه تواب صاحب، تاسو غواړئ بیا به زه تاسو ته راوړم. په دې خبر ته الکوزی صاحب باسي خو جناب صاحب وایي استاد د خپل پروتین کې چې در باندې غتلی نه ملته په کابل کې خراب کړل کړ هغه ته بیا وګوره. نه که د حکمتیار صاحب فتواګانو ته ګوري هغه خو یو فتوا وي یو په سټیج باندې سیاسي خبرې وي. د فتوا او د سیاسي خبرو ترمنځ اول الکوزی صاحب تاسو باید توپیر وکړئ. بل دغه کار چې دا د علماو ده، تاسو له عالم نه پوښتنه وکړئ چې دغه فتوا په دې فتواګانو کې کومه یوه صحیح ده
صحیح شو. بل د خو هغه فتوا چې ورکړې ده نن بله فتوا نه ده فتوا نه ده، هغه نظر دی. د فتوا او نظر ته باید د تقریر د سیاسي سټیج او د فتوا فرق باید وکړي چې دا فتوا وه که دا خبرې چې د وکړلې نظر خپل ورکړه. بل دا چې کله تللی د سیټو کنډاو ته د خلیفه صاحب د تره فاتحې ته تللی ده، دا د یو مسلمان دنده ده، د یو مسلمان وظیفه ده. دغه سوال ولې نه درته پیدا کېږي چې باچا خان چې 20 کاله د امریکایانو تر څنګ ولاړو، د حقاني صاحب د مدرسه، د هغه کور، د هغه جومات، دا هر څه د بمبار کړل، په زرګونو خلک شهیدان کړه، د ناټو کلک ملاتړ دا هم تللی د خلیفه صاحب د تره هغه ته. اوس نه ته د باچا خان تیر ته ګورې که اوس ته یې ګورې. بل دغه د الله تعالی نظام د دغه خاتمې چې دي دا مستوري دي، یعنې د یو چا خاتمه په دې ته فیصله نشي کولی چې فلانی له دین نه ووته او دا یې بس لاړه، د توبې دروازې خلاصې دي. باچا خان راغی او وروره فاتحه کې کېناسته، خلیفه صاحب دوی دا کورنۍ ټول ورته کېناسته چې د 20 کالو دښمني وه. خلیفه صاحب باچا خان پسې موټر بم یې ګرځولي، باچا خان به د امریکا او د ناټو فوج پرې رامارش کوه. خو نن جنرال صاحب محترم کرزی چې دی 20 کاله وجنګېدلو د طالب سره، د حزب سره، د نورو سره، همداسې داخلوال د هغې وزیر و د هغې دوران د جمهوریت دوران، هغه په خپله پاڼه باندې لیکي او شهید ورسره لیکي. هغې ته مو پام نه دی، خپلو مشرانو ته مو پام نه دی چې هغې څه کوي، مګر زمونږ چې ورسره جنګ نه دی راغلی، صرف سیاسي یو سنګر کې پاتې شوي ستا په دې باندې نیوکه ده، مګر په خپل مصر باندې نیوکه نشته دی چې هغه په خپله پورې جنګېدلو را سره، مګر نن د هغې په شهادت باندې چې دی لګی دی او هغه په خپل ټویټر باندې لیکي شهادت کریمه ورته لیکي. او تاسو ویلي مو چې افغانستان ته راغلی زر سره ګورم، مګر ما ورته مسج هم وکړ، ما ورته ویل چې کوم لمبر دی راته راولېږه چې زر سره تماس ونیسم. ما جواب درکړو، خو زه په خپله په سفر باندې یم مشر. ښه زه م راغلی او ما سره هم ونه کتلې، دا دروغ وایي. تا او جنرال صاحب الکوزی، تا او جنرال صاحب دې خوا بېرته ګډ ځئ. بیا راشئ بیا راشئ بیا راشئ. ما خو جنرال صاحب ډېر خوند واخیست د افغانستان نه، د 10 شپو دپاره تللی وم، 40 شپې مې پکې وکړلې. ماشاءالله. زه ټول افغانانو ته وایم چې یوه خبر درته کوم چې افغانستان ستاسو وطن ده، طالبان مو ساتونکي دي، دا مو د پلار وطن ده، دا مو د نیکه او د اجداد وطن ده. نر غوندې راځئ، نر غوندې پکې ګرځئ، هېڅوک مو له دې وطنه نسي منع کولی. بس زه دا سره بیخي بهاودین صاحب د یوه خبره تا په خبر کې اضافه کول غواړم. جنرال صاحب والله دغه لیکوزي ما یوه ویډیو ولیدله، نو هغه د مورکې فریاد یې پکې کړی و، غالبا ګمان کوم 8 کاله کېږي چې افغانستان ته نه تللی، او څو وایي زه یې د لایف ته ورختلی یم، زه ورته وایم چې وسړیه یو ځل لاړ شه افغانستان ته، ولې ویره لرې؟ مشکل دي چې دي، څه څوک دي وژلي دي، خلکو قتلونه کړي دي ورې په افغانستان کې ګرځي افغانستان ته یو چې دې کړي نه دي وروره. ولا هغه ویډیو مې ولیدله، یقیني جنرال صاحب زړه مې خوا بیا بده شو، خدای په یوه پښه یې موزر نه ایسته، خو دا ولې نه ځي؟ دا پوهېږم څه به زړه ورته وایي لیکوزی وروره ځې به ته به خامخا ځې. ما خو والا ډېر خوند واخیسته فیض احمد خان وروره، همدغسې چې ما ګورې همدغسې برېتې او هر سبایي به مې ګیره کلوله، هر سبایي به مې حمام کوو. ما ویل چې ما که څوک ودرېږي چې ما ته وایي چې ګیره دې نشته، خو ولاک خو چا درولی یم. حتی بعضې ځایو کې به چې تلاشي وه، هغه د ګیاورو نه به ما ته ویلې مهرباني وکړه ته مخته ځه. نو خوند مې واخیسته، د وطن نه جلالاباد ته پکې لاړلم، کابل کې وګرځېدلم، پغمان ته لاړم، وردګو ته لاړلم، پکې ډېر زیات خوند مې واخیسته. زه د دې تاسې د لایف د ټولو نه تقاضا کوم چې وطن زمونږ الحمدلله ارامه ده، وطن کې دغه یوه خبره ټولو را ټینګه کړې ده چې مکتب او په دې باندې مخکې دوستانو خپل نظر واچوه چې ګورئ ټول شعور لري، ټول پوهېږي چې مکتب یو اړین شی ده زموږ افغانستان کې، مګر دا چې ولې نه خلاصېږي د دې لپاره پروسه باندې. احمد صاحب ګورې اوس جنرال صاحب نسته قانون څومره چې د مکتب په هکله باندې مننه طواف جانه ځې الله مقدرمن که طواف جانه خفه سوی نه مشره ته موږ باندې یو سوال بیا د احمدزی صاحب نه لرم، یو سوال ولا اوس موږ بجس کوو. مننه طواف صاحب محترم فدا ورونه. زه بیا یو سوال د احمدزی صاحب نه لرم چې احمدزی صاحب نه زه یو سوال زه فقط یوه خبر کول غواړم. ګورې د مکتبونو په هکله باندې د جنرال صاحب لایف ته ملالې خوندې راغلي دي، له دوی سره خپل دا مه راجګوئ، دا بل ملحد ده، مه کوه عجبه دا بیخي کافر ده، دا شفیع عیار نه پېژنې، دغه اسلام ته توهین کړی ده، لکه څه سره بلد نه یې بل لاجیک ښه